صرف یو خبره کوم رونو دا خبره یاد ساته دا خلق چې په فتنو کې تنگ شي دی اهل الحدیث کیږي ولې دی بلې ډلې ته ولې نه وړي مونږ وینو بریلیان تنگ شوي دي اهل الحدیث کیږي تاسو یې په دې نیټ وینئ پنجپیریان ګلان اهل حدیث کیږي دیوبندیان اهل الحدیث کیږي تبلیغیان اهل الحدیث کیږي دا څه وجه ده ګوره مونږ دا نه وایو چې دا خلق کافران دي او مسلمانان شو لیکن دومره سوچ ګورې ضرور وکړې کم خلک چې وایي چې د الله د نبي احادیث منمه خدا د قرآن په شان قطعي نه دي دا ظني منم هسې دا د پیغمبر حیثیت دی او ناکوی ګوره داسې غلیم نه پرېږدم چې څوک وایي حدیث منمه خو قرآن چې څنګه قطعي او یقیني دی داسې نه ځواني قدرې منمه چې د عام خبرو نه د رسول الله دا موجوده خبرې ښې دي آیا دا د حجیت حدیث دعوه کولی شي نمبر دو چې کوم سړی وایي حدیث د رسول الله منمه خو دا په عقیده کې نه منم دا اخبار احاد دي دا صرف احکامو کې منم په عقیده کې د رسول الله خبرې مردود دي هسې داسې سړي ته موږ د حجیت حدیث قایل ویلی شو لګرو وای اسې داسې سړی د حدیثو منونکی وي نمبر 3 یو سړی وایي حدیث د رسول الله منمه خو د کتاب الله عام چې راشي د پیغمبر په خبره کې دومره زور نه منم چې دا احادیث په دغه عام کې تخصیص پیدا کی آیا دې ته حجیت حدیث ویل شي داسې سړی به سبا د رسول الله په حدیثو ننګ وکړي یو سړی وایي حدیث د الله د نبی منمه خدا مطلق د کتاب الله نشي مقید کولی دا د حدیثو منل شو یو سړی وایي حدیث د رسول الله منمه خو چې د ابو هریره او د انس بن مالک غونده غیر فقیه نه خبر واحد د رسول الله حدیث نقل شي د دې نه ښه دا ده چې د ابو هریره او د انس بن مالک په خوله رسول الله ونه منم د خپل عقل نه فایده واخلم او په قرآن عمل وکړم داسې سړی حدیث منلی شي دا مونږ چې وایو ښه خلک دی ښه خلک دا خبرې کوي دا مونږ چې وایو ډېر خلک حدیث مني نو داسې مني والله چې حدیث په دې معنی باندې ومني چې زه حدیث داسې منم لکه قرآن چې قطعي دی داسې حدیث د رسول الله قطعي دی داسې اواز کوونکې په معاشره کې صرف او صرف څوک دي یاره سم یریږئ والله علي حدیث شوی مفتي صاحب دی او یریږئ تاسو یا لکه چې څنګه قرآن قطعي او یقیني دی داسې حدیث د رسول الله قطعي او یقیني دی دا اواز په نن معاشره کې د احنافو دی دا د جماعت اسلامي دی دا د تبلیغیانو دی دا د پنجپیریانو ګلونو دی دا د عامو احنافو دیوبندیانو دی دا اواز د چا دی چې قرآن څنګه قطعي او یقیني دی داسې احادیث د رسول الله قطعي او یقیني دي دا دعوت په نن دور کې د چا دی ټول وایي شوق سره وایي دا اواز د چا دی د کتاب الله مطلق مقید کولی شي د قرآن عام خاص کولی شي د خاص لپاره بیان واقع کېدی شي عقیده او عمل دواړو کې احادیث حجت دی دا اواز د چا دی او انشاءالله په دې به کلک یو که نه به یو دا ما صرف دعوه کې خدا زما د په رب العالمین قسم وي په دې دعوه د احد د غر نه مضبوط دلایل مونږ لرو د الله په فضل